رڼا رڼا د هیواد د نامتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي ناول دی چې د حکمت اریان درته وړاندې کوم. د ټولګي په توره دړه لیکل شوي وه زموږ هیواد افغانستان دی. موږ له خپل هیواد سره مینه لرو. موږ سوله غواړو. په غولې څو ماشومانو پلتۍ وهلې وې. کله کله به یې سرونه پورته کړل. دړي ته به یې وکتل او لاندې د کتابچو په سپینو پاڼو به یې څه ولیکل. ګلالۍ د ټولګي د لوی ورسۍ تر څنګ ولاړه وه. دې تر شیشې ورهاخوا د تیز باران ننداره کوله. باران د کلا په منځ کې لوی لوی ډنډونه جوړ کړي وو. څاڅکې به پر خړو اوبو لګېدل. ډومبکي یا پوکاڼې به یې جوړول او بیا به دا ډومبکي نورو څاڅکو له منځه وړل. ګلالۍ ته دا خړ ډنډونه او د لرګي ناوې په زړه پورې وې. دې ته د لندن بارانونه ور په زړه شول. هلته به ډېر بارانونه ورېدل خو څاڅکو به دا وړ چیکړي او خړ ډنډونه نه جوړول. هلته یوازې شنه واښه او پاخه سړکونه وو. بوټونه به په ورځو نه ککړېدل او له لندو خاورو څخه بوی نه پورته کېده. ګلالۍ یوه شېبه د کړکۍ تر څنګ ولاړه وه. بیا بیرته دړي ته ورنږدې شوه او په لوړ غږ یې وویل ښه ومو لیکل. ماشومانو سرونه پورته کړل. یوه سرتور هلک په خپله بهېدلې پوزه لستوڼی کش کړ او په زوره یې وویل خان محمد لا نه دي لیکلي. د هغه تر څنګ د ناست هلک سترګې رډې راوختې. درواغ وایي. ها دا نو څه دي؟ په خپله یې تر اوسه ټوپکونه رسمول. سرتور هلک په خبره کې ورولوېد. جیب دې له مردکیو ډک دی. د هلک رنګ سور شو. ګلالۍ په لوړ غږ وویل ما درته ویلي و چې هلکان جنګ نه کوي. ماشومان غلي شول. ګلالۍ تخته پاکه کړه. وروسته یې په دړه څو د جمع سوالونه ولیکل. خو کله چې ماشومانو ته مخ ور واړو ټولو د وره خواته کتل. په وره کې یوه کوچنۍ نجلۍ ولاړه وه. د هغې تر غټو خړو سترګو تور باڼه راتاو او له شکېدلې لمنې څخه یې اوبه څڅېدلې. ګلالۍ په بیړه هغې ته ورنږدې شوه. تر څنګ یې ودرېده خو مخکې تر دې چې څه ووایي د ماشومانو له منځه یې وغږ کړ معلم صاحب دا پاڼه نومیږي. پلار یې په زړه کلا کې پوډرو مړ کړ. ټولو ماشومانو وخندل. ګلالۍ په بیړه هغوی ته وکتل. د هغې تورې سترګې له غوسې ډکې وې او په پراخ تندي کې نرۍ ګونځې ښکارېدلې. په خوشکه یې وپوښتل دا کوم بېادبه و؟ د ماشومانو سرونه وځړېدل. ګلالۍ نجلۍ ته وکتل او په حیرانۍ یې وویل اوهو ته ژاړې؟ نجلۍ ورو ورو وسونګېدله. ګلالۍ د هغې په لندو ویښتو لاس کېښود. ورو یې وویل څه خبره ده؟ د نجلۍ سر وځړېد. څو پرله پسې سلګۍ یې له خولې راووتې او وړې شونډې یې وخوځېدې. مور مې. ګلالۍ په خبره کې ورولوېده. ولې په مور دې څه شوي دي؟ مور مې یو دم ړنګه شوه. سترګې یې رغړې خو غږېدای نه شي. ګلالۍ د هغې سر په خپل ټټر پورې ونیو. ورو یې وویل ته په ډاکټر پسې راغلی یې؟ نجلۍ د هو په نښه سر وخوځاوه. ګلالۍ د هغې تر مخ په جګو پښو کېناسته. اوس نو دواړه په ونه سره برابر وو. یوه شېبه یې د نجلۍ وچ کلک او ټاپې ټاپې مخ ته وکتل. بیا یې شونډې وخوځېدې. خوا مه بدوه مور به دې خدای جوړه کړي ښه. نجلۍ په حیرانۍ سره هغې ته کتل. ګلالۍ ناستو ماشومانو ته مخ ور واړاوه. له یوه نه یې وغوښتل چې جمال راوبولي. ماشوم هم په منډه له کوټې ووت. وروسته یې نجلۍ تر مټ ونیوله. دواړه دړې ته نږدې شول. کله چې نجلۍ د زده کوونکو تر مخ پر پلاستیکي څوکۍ کېنول پښې په هوا کې ځړېدلې پاتې شوې. ګلالۍ له ماشومانو وغوښتل چې په تخته لیکل شوي سوالونه ولیکي. وروسته نجلۍ ته مخامخ پر غولې کېناسته. هغې ته یې وکتل او ویې ویل سبق دې خوښېږي؟ نجلۍ حیرانه وه. ګلالۍ وخندل. ته ولې سبق ته نه راځې؟ د نجلۍ وړې شونډې وخوځېدې. رمه پیایم خو سبق ته هم راځه. د نجلۍ سر وځړېد. یوه شېبه غلې وه. وروسته یې په وړه ژبه وویل ډوډۍ به له کومه کوو؟ د ګلالۍ په سترګو کې اوښکې وغړېدې. ورور تره خپل پردی څوک نه لري؟ نجلۍ هماغسې په ځړېدلې سر وویل مور لرم. مور مې هر وخت کولوي وروسته بیا ژاړي. دا وخت د جمال له خندا ډک غږ واورېدل شو. غلام امر ته تیار دی. خو د هغه خندا یو دم غلې شوه. ګلالۍ په بیړه ورته وکتل. جمال پښه نیولی و. څېره یې خواشینې ښکارېده او په ځیر ځیر یې نجلۍ ته کتل. ګلالۍ ورو وویل دا پاڼه نومیږي. مور یې ناروغه ده او ته باید ورسره ولاړ شې. د جمال زړه ولړزېد. پښې یې بېسېکه شوې او لاس یې په وره پورې ونیو. یوه شېبه غلی و. بیا یو دم وویل زه نشم کولی. د ګلالۍ په تندي کې ګونځې پیدا شوې. ولې؟ جمال نجلۍ ته کتل. ګلالۍ وخندل. کله بارانه ویریږي چترۍ در سره واخله. ښځه ناروغه ده. جمال وویل ما وبخه نشم کولی. ګلالۍ په حیرانۍ سره هغه ته وکتل. جمال یوه شېبه غلی و. وروسته یې ناڅاپه سترګې سره ورغلې او جدیت یې وویل او په جدیت یې وویل نشم کولی. ګلالۍ ته د جمال غوسه حیرانونکې وه. یوه شېبه یې څه ونه ویل خو وروسته یې شونډې وخوځېدې. تا خو تر اوسه په دومره سخته کې څوک نه و پرېښي. د دې نجلۍ مور ناروغه ده. غږېدی نه شي او دا ستا وظیفه ده چې هغه وګورې. ته په خپله هم ښه پوهېږې. جمال یوه شېبه غلی و. وروسته پرته له دې چې څه ووایي له کوټې ووت. خو لنډ وخت لا نه ووتلی چې بیرته په وره کې ښکاره شو. د هغه په ښي لاس کې چترۍ او په کیڼ لاس کې یو کوچنی تور بکس ښکارېده. د نجلۍ ته وکتل او په خوشکه یې وویل راځه
ګلالۍ ته د جمال دې غوسې خوند ورنه کړ، خو بیا هم خوشحاله و چې نامزاد د ناروغې لیدو ته تیار شوی و. نجلۍ هم په لړزېدلو ګامونو له ټولګي ووته. د باندې باران په شدت سره وریده. جمال چترۍ خلاصه کړه او د باران څاڅکو د پراشوټ له ټوټې څخه ټکا ویستله، خو نجلۍ وړاندې زړېدلی سر چټکه روانه وه. د باران څاڅکي په لوڅه او نرۍ غاړه لګېدل او پلاستیکي چوټو یا چپلکو یې په ځان پسې چکړې پورته کولې. د کلي په تنګو کوڅو کې هیڅ څوک نه ښکارېدل. له لرګینو ناوو څخه خړې اوبه تویېدلې. دا اوبه به د تشنابو له تورو او بویناکو اوبو سره ګډېدلې او د کوڅو د منځ ډنډونه به یې لا پسې پراخول. دوی چوپه خوله روان وو. جمال به هڅه کوله چې په کلک ځای ګام کېږدي. کله کله به اړ شو چې دیوالونو ته نږدې پښه ولګوي او بیا له ځینو کوچنیو ډنډونو څخه ټوپ کړي. دی خواشینی و. احساس ورولوید چې په ژوند کې تر ټولو ستړی مزل کوي. د همیشنۍ هیله دا وه چې ناروغانو ته ژوند ور وبخي، خو دا ځل یې تمه درلوده چې خپله ناروغه پټې سترګې وویني. خو وروستي فکر یې ډېر ژر وجدان ملامت کړ. له ځانه یې ورټ وشو. هڅه یې کوله چې تېر یادونه هیر کړي او د ناروغې درملنه خپله دنده وګڼي، خو تېرو یادونو د غڼې د تارونو غوندې کلک نیولی و. د هماغسې ځوړند سر مزل کاوه، خو کله چې سر پورته کړ زړه یې ولړزېد. دوی له کلي وتلي وو او نجلۍ په دښته کې د ګوښې ولاړ زاړه چمبر خواته چټکه روانه وه. جمال یوه شیبه ودرېد. د فکر کوه چې په دې زړه ویرانه کې به اوس څوک نه اوسي. هلته به یوازې سپي بچي زیږوي او د دښتې مږو بغارونه پکې جوړ کړي وي، خو اوس هلته چا ژوند کاوه او دی باید یو ځل بیا باید دې کنډوالې ته ورغلی وای. ځکه یې بیرته ګام پورته کړ، خو دا ځل یې پښې تر پخوا درنې ورته وایسېدې. احساس ورولوید لکه په پوندو پسې چې وزنونه تړلي وي او یا هم په اوسپنیزو بوټونو کې روان وي. د په ستونزه ساه اخیسته، خو هر رنګه چې و دی باید په نجلۍ پسې تللی وای. نجلۍ په یوه وړه دروازه ننوته. جمال هم هغه تعقیب کړه او کله چې ځان د چمبر په منځ کې ولید په زړه کې یې ویره ننوته. د په ځینو انګریزي وحشتناکو فلمونو کې دا ډول زړې ویرانې لیدلې وې. په داسې ځایونو کې به یوازې ارواوې اوسېدلې. دوی اوږدې داړې درلودې. انسانان به یې تښتول، بیا به یې دا ډول زړو کنډوالو ته وړل او هلته به یې د هغوی وینې څښلې. جمال یوه شیبه په انګړ کې ودرېد. د ړنګو دیوالونو سرونه لاندې وو. د پخوانیو کوټو پر ځای د خاورو ډیرۍ ولاړې وې. دروازې ته نږدې کدانه ړنګه وه. رالوېدلې پخڅې یې لوګي وهلې وې او غټې تورې لوټې داسې ښکارېدې لکه یوه لویه اور لګېدنه چې پکې تېره شوې وي. جمال فکر په مخه کړ، خو وروسته یې په ښي غوږ د باران څاڅکی ولګېد. په بیړه یې پورته وکتل. چترۍ کڼ لور ته کږه شوې وه. بیرته یې سر ښکته کړ. په وره کې یوه نجلۍ ولاړه وه او ده ته یې د مرستې په تمه کتل. د نجلۍ شاته تپه تیاره وه، هېڅ هم نه ښکارېدل. دا خلاص ور او دا تیاره هغو سمڅو ته ورته و لکه پخوانیو انسانانو چې ژوند پکې کاوه. نجلۍ یوه شیبه ولاړه وه او بیا په تیاره کې ورکه شوه. جمال هم حرکت وکړ. چترۍ یې خړ او لاندې دیوال ته ودروله او کله چې په وره ننوت اړ شو چې سر ټیټ کړي. هلته توره شپه وه. له دیوالونو څخه سوړ او نمجن بوی لټېده. د موږکانو بچوڼې ورو ورو چونګېدل. جمال نه پوهېده چې پر کومه لاړ شي. یوه شیبه ودرېد. سترګې له تیارې سره اشنا شوې. د تنګ دهلیز دواړو خواو ته دوه لرګینې زړې دروازې ولاړې وې. دی حیران و چې کوم یوې ته لاس ور وغځوي، خو دا وخت یې د نجلۍ ژړغونی غږ په غوږو ننوت. مورې سترګې رڼې که، ما ډاکټر درته راوست. د جمال زړه ولړزېد، خو د نجلۍ په خبرو یو څه خوشحاله شو. د هغې په وینا د ښځې سترګې پټې وې. ورو یې دروازې ته لاس ور وغځاوه. د دروازې غنجا یې په زړه کې نری څړیکه تېره کړه. جمال یوه شیبه ودرېد. د کوټې په خړه دره یوه ښځه پرته وه. د هغې سر ته د لرګي یو زوړ صندوق ایښی و. څنګ ته یې څو خیرنې بړستنې ښکارېدلې او له دیوالونو څخه څو ځایه کاږل رالوېدلی و. نجلۍ ژړل او په وړو لاسونو یې د ښځې ډنګرو اوږو ته ټکانونه ورکول. مورې سترګې رڼې که، ما ډاکټر درته راوست. مورې. جمال یوه شیبه دوی ته وکتل. نجلۍ د خپلې مور پر ټټر ور ټیټه وه. هغې ژړل او کوچني وجود یې د ښځې څېره له دیده پټوله. جمال ورو ورنږدې شو، خو کله چې یې سترګې د ښځې پر مخ ولګېدې یوه شیبه یې په زړه رحم غلبه وکړه او په سترګو کې یې بې اختیاره اوښکې راډنډ شوې. زړه ته یې نه لوېده چې دا دې رڼا وي. د ښځې سترګې پټې وې. په څېره یې یوازې خړ پوستکی پروت و او د غومبرو هډوکي یې راختلي ښکارېدل. جمال د هغې تر څنګ کېناست. کوچنی هماغسې ژړل. جمال د نجلۍ پر اوږه لاس کېښود. ګوتو یې یوازې راوتلي هډوکي لمس کړل. نجلۍ څنګ ته شوه. جمال د پرتې ښځې نبض وکوت. د لاس رګونه یې ورو ورو خوځېدل. بیا یې د کوچني بکس زنځیر کش کړ. د فشار د آلې چسپ یې د ښځې تر ډنګر مټ راوګرځاوه. شیبه وروسته یې نجلۍ ته وکتل او ویې ویل: مه ژاړه، فشار یې ټیټ دی، ښه به شي. له دې سره د پرتې ښځې زګیروی شو. د هغې ښي لاس حرکت وکړ. نری او بې سیکه ګوتې یې په داسې بڼه وخوځېدلې لکه څوک چې په تیاره کې څه لټوي.
خو وروسته یې لاس له حرکته ولوید. د جمال په زړه کې یو ځل بیا تیر یادونه ورتازه شول. د رڼا غږ یې په غوږو کې انګازې پورته کړې. ستا غږ زما غوږونو نه، زما زړه ته ننوځي. جمال د نجلۍ په ژړغوني غږ ټکان وخوړ. دا یاکس دی، د ولسوالۍ ډاکټر ورکړی و. جمال په بیړه هغه ته وکتل، ولاړ شو. تور پلاستیک یې د کوټې د یوازینۍ دریڅې رڼا ته پرانیست. په ځیر یې عکس ته وکتل. په تور پلاستیک کې د پښو سپین او نري هډوکي ښکارېدل. سر یې 2-3 ځله وخوځاوه او بیرته د پرتې ښځې تر څنګ کېناست. خو کله چې د ښځې مخ ته وکتل، رنګ یې ژیړ شو او په زړه یې سستي راغله. د ښځې غټې خړې سترګې چې اوږده باڼه ترې تاو وو رڼې وې. هغې په ځیر ځیر جمال ته کتل. د ښځې په سترګو کې کوم بدلون نه و راغلی، یوازې له غمه ډکې وې. اوښکې پکې رغړېدلې او په څېره کې له دغو ځلېدونکو سترګو پرته د ژوند کومه بله نښه نه ښکارېدله. د ښځې شونډې څو ځله ولړزېدې. وروسته یې په سختۍ وویل، ته لا هماغسې ښکلی یې. جمال په بیړه ولاړ نجلۍ ته مخ ور واړو. داسې ورته ویسېده لکه هغه چې د دې خبرې په معنا نه وي پوهېدلې. نجلۍ ورو ورو ژړل. بیرته یې پرتې ښځې ته وکتل. تنده یې تریو کړ او په خوشکه یې وویل، ته خو خبره یې، ما کوژده کړې. ښځې سترګې پټې کړې. د هغې د سترګو له کونجانو څخه څو رڼو څاڅکو منډه واخیسته او د غوږ له پاسه په ګڼو تورو ویښتو کې پټ شول. پرته له دې چې سترګې رڼې کړي، په ستړي غږ یې وویل، خو پر ما لا تر اوسه ګران یم. د سړي رنګ سور شو. نجلۍ ته یې وکتل او ویې ویل، مور دې تبه لري. په داسې وخت کې هر ناروغ چټیات وایي. وروسته یې بېرته پرتې ښځې ته مخ ور واړو. د هغې پر خړو شونډو یوه ترخه مسکا پرته وه. جمال ورو وویل، زه دومره وخت نه لرم چې ستا چټیات واورم. له دې سره یې بکس ته لاس کړ او میخ ته ورته یوه تیره ستن یې راوایسته. بیا یې ستن د ښځې په خیرنو پوندو څو ځله ووهله. د هغې څېرې ته یې وکتل. ښځې د چت تورو دود وهلو لرګیو ته وچې سترګې نیولې وې او په څېره کې د درد کومه نښه نه ښکارېده. وروسته یې پر ستن د ښځې زنګنونه ووهل او ورو یې وویل، د کوم درد احساس کوي؟ د ښځې شونډې وخوځېدې. نه. بیا یې له هغې څخه وغوښتل چې پر اړخ واوړي. ښځې په زحمت څنګ بدل کړ. وړې نجلۍ په حیرانۍ ورته کتل. جمال د هغې د ملا په لاندینۍ برخه څو پرلپسې ستنې ولګولې. بیا یې وپوښتل، اوس څنګه؟ د ښځې ځواب منفي و. جمال له هغې څخه وغوښتل چې بیرته ستون استغ پرېوځي. وروسته یې له بکس نه یو امپول یا پیچکاري راوایست. پلاستیکي ستن یې له رڼو اوبو ډکه کړه او کله چې تیره ستنه د هغې د لاس پر راوتلې شنه رګ کې ننیستله، ورو یې وویل، دا د راتلونکو دردونو لپاره ښه ده. ښځې هماغسې چت ته کتل. جمال پر یوه کوچني کاغذ څه ولیکل. کاغذ نجلۍ ته ونیو. شونډې یې وخوځېدې. دا دوا به یې دردونه ونیسي. د ښځې خواشینی غږ واورېدل شو، ګرانه ده. جمال مخ ور واړاوه. ښځې د پخوا غوندې چت ته کتل او خړې سترګې یې اوښکو ځلولې. وروسته یې په داسې غږ لکه له ځان سره چې خبرې کوي وویل، دا دواوې ما نشي جوړولی. زه 10 کاله مخکې لا مړه شوې یم. 10 کاله مخکې. زه ستړې یم، ډېره ستړې. غواړم چې ویده شم د تل لپاره. ښځه غلې شوه. د هغې له سترګو اوښکې وسوځېدې. وروسته یې ولاړې نجلۍ ته وکتل. یوه شېبه غلې وه. بیا یې ورو وویل، تا به خدای ته وسپارم. نجلۍ ژړل. دا وخت د بکس د ځنځیر د کشېدو غږ واورېدل شو. ښځې ورو ور میږ کوږ کړ او په زحمت یې وویل، بیا به دې ووینم. سړي لنډ ځواب ورکړ، نه. له دې سره ولاړ شو. ګام یې واخیست خو یو دم ودرېد. پرته له دې چې ښځې ته وګوري، ورو یې وویل، یوه خبره واوره، ما کوژده کړې او بیا څوک راپسې راونه لېږي. د ښځې شونډې وخوځېدې، خو په یوه شرط. جمال تر څنګ ورته وکتل. ښځه یوه شېبه غلې وه. د هغې په خړو سترګو کې اوښکې ډنډ وې. بیا یې په مړاوي غږ وویل، یوازې یو ځل راته ووایه چې در باندې ګرانه یم. جمال غلی و. ښځې وویل، یوازې یو ځل راته ووایه چې در باندې ګرانه یم. یو ځل د جمال شونډې وخوځېدې. نه، زه له تا نه ورټ یا کرکه لرم. ولې؟ جمال نجلۍ ته وکتل. بیرته یې ښځې ته مخ ور واړاوه. په دې ته هم ښه پوهېږي.